تاسو ته من درو جوړ خوشاله وي په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو لپاره ډیره بهترینه طریقه راوړې ده. ډیری ملګرو همدا غوښتنه کوله چې څنګه کولی شو په پیس جم اپلیکیشن کې ډیر زیات ډالر وګټو. نو تاسو ته دوستانو ما نن ډیره بهترینه طریقه راوړې ده چې څنګه کولی شو په دغه کوم چنګک چې موږ ترکه یې په دغه چنګک کې موږ زیات USDT راونیسو. نو دوستانو ویډیو چې دی تر پای را سره وګورئ، چینل هم سبسکرایب کړئ او ویډیو هیڅکله هم مه سکپ کوئ. نو دوستانو تر پای ویډیو وګورئ تر څو په مکمله طریقه باندې پوه شئ. دغه گیم لینک مو تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې هم وي او دغه گیم کې د اکاونټ جوړولو ویډیو لینک هم تاسو ته په ډسکرپشن کې وي دوستانو. نو زه تاسو ته اوس راځم لومړی تاسو ته USDT ښایم چې ما سره څومره USDT دی او کومې کرنسۍ دي. ما سره 0.7 USDT دی او 3.1 پلیګون دی. همداشان د نورې کرنسۍ هم دوستانو تاسو ما سره کتلی شئ او 21 دوستانو دغه کوم کوین چې دغه زه اوس مهال لرم. نو دوستانو راځو اوس دلته موږ تاسو په دغه هوکس آپشن باندې کلیک ورته اخلو. هوک آپشن باندې دوستانو کله کلیک واخلو موږ څخه دلته دغه لس دغه کوین کټ کوي دوستانو. ما سره دوستانو اوس لس ډیموند کوین دي. دلته دوستانو تاسو ته چې برونز خوک چې د برونز کڅوړه په 15 ډیموند باندې د یوې ورځې لپاره تاسو اخیستلی شئ. کله چې دغه په 15 ډیموند باندې واخلئ نو تاسو بیا کولی شئ په دې کې دغه چنګه کې دوستانو دغه ګومو ماهیان چې وي څنګه USDT دا ټول راونیسئ. او لومړی خو دوستانو دغلته تاسو شاید پرې درکړي نو دغه هم تاسو ترلاسه کولی شئ. او بل چې په 19 ډیموند د 3 ورځو لپاره اخیستلی شئ 50% دا د دوستانو 50% ګټه درکوي. دا ګولډن هوک کڅوړه ده دوستانو کټګوري چې ډېره بهترینه کټګوري ده. زما اوس وام حصه 2 ورځې او 2 راته پاتې دي. نو دغه تاسو چې کله دوستانو په د بای باندې کلیک واخلئ دغه تاسو اخلئ. نو چې کله مو واسطه رابشئ په پلی باندې به دوستانو تاسو کلیک واخلئ. کله چې په پلی باندې کلیک واخلئ نو دغه چنګک اوس ښکته کېږي او موږ تاسو په دې کې USDT او پلیګون خرڅ رانیسو دوستانو. نو دغه دوستانو تاسو داسې پکې رانیسئ او دلته بمونه هم دي له دې څخه به تاسو احتیاط کوئ چې تاسو دغه بمونه تاسو څخه دغه USDT ونه وخي. نو دغه دوستانو تاسو داسې راونیسئ پکې تاسو کتلی شئ ما USDT هم پکې راونیو او اوس به وګورو چې څومره USDT موږ نیولي دي په دې کې. نو تر څو لږه شي به انتظار کوو دوستانو تر څو دغه اوس خلاص شي تر څو چې زموږ دغه خلاصېږي او مخیانو حساب کېږي. نو تاسو کتلی شئ 0.3 USDT ما ونیول او دلته دوستانو دغه 200 ماهیان هم ما پکې ونیول او کوین هم دوستانو دلته راکړل. نو زه اوس راځم هلته به اوس موږ ته ویډرا برخه کې دغه ګورو چې دغه کوین جمع شوي وي دوستانو. تاسو کتلی شئ 1.5 سنټه اوس هم دغه جګه شم جمع شول 21 1.5 سنټه او 1 سنټه $1 شول دوستانو. نو راځو همدغه شانتې نور هم دوستانو په دې کې ستاسو نیولی شئ. اوس راځو زه دلته بیا هم دغه ورښکته کوم دغه تر څو نور USDT هم په دې کې زه ونیسم. نو ډېری ملګرو همدغه غوښتنه کوله دوستانو ویل چې دغه USDT موږ ته نه نیسي. نو په همدې طریقه دوستانو تاسو کولی شئ په دې کې USDT ونیسئ او راګیرې کئ او تاسو ډېر USDT دوستانو په دې کې وګټئ. نو دوستانو اوس راځو دغه هم ګورو داسې به تاسو راواخلئ په دې کې BNB زموږ ډېر زیات راونیول. نو تاسو کولی شئ دغه BNB او هر څه دغه تاسو به ویډرا کړئ. هر کوین تاسو کولی شئ ویډرا کړئ او کوم دوستانو دغه کوین چې تاسو دلته درکوي دغه کوین دوستانو تاسو کتلی شئ 390 سکې چې کوم ماته راکړل دغه هم تاسو کولی شئ ډالر ته کنورټ کړئ. ما سره اوس دلته بیخي زیات 8,900 سره دی. ما دغه اخیستې دي دوستانو دغه میکس دغه کونټ همدرڅنګ دغه میس ډیپیټ دغه ما ټول اخیستې دي تر لیولو پورته تللی دي که نه. زما اوس چنګک چې دوستانو تاسو زه اوس هم ښیم 18 متره دغه لاندې چې او 20 متره او 20 چې دي دغه مخیان دي دوستانو. کوي معنی ما خرڅ دې ته کوي کړي دي. تاسو هم کولی شئ دغه ورته واخلئ او دغه خرڅ کوي کوي تر څو زیات مخیان ونیسئ او زیات USDT په دوستانو په دې کې ونیسئ. تاسو اوس کتلی شئ چې زما څومره USDT په دې کې ونیول. نو مخیانو باندې هم کوین دوستانو جمع کېږي راته نیم سینټ په مخیانو باندې هم جمع شو او د ترڅنګ اوس دلته USDT هم جمع شوي دي او پلیګون به هم ماته دوستانو اوس جمع شوی وي. نو اوس لږه شیبه انتظار کوو تاسو به دوستانو تاسو کتلی شئ چې ماته پلیګون میټریک هم USDT ترڅنګ دغه د بله WETH کرنسي هم دوستانو جمع شوه. نو زه اوس بیا هم راځم تاسو ته ویډرا برخه کې ته راځم. ویډرا برخه کې تاسو ته ښایم دوستانو زما سره به اوس USDT هم زیات شوي او پلیګون هم 1.2 USDT او 3.3 پلیګون شول دوستانو. نو په همدې طریقه تاسو کولی شئ دغه واخلئ او دغه کوین دوستانو موږ څنګه ترلاسه کوو دغه د لس چې ما سره راسره دي دوستانو.
نو د دې لپاره تاسو لومړی راشئ په دغه انوایټ باندې به کلیک واخلئ او تر څو دغه ډیمونډ کوین چې دغه تاسو زیات ترلاسه کوئ. کله هم په دې باندې کلیک وایست را به شئ دلته انوایټ فرینډ باندې به کلیک ورته واخلئ او دغه خپل لینک به ملګري ته ولیکئ. څومره ملګري چې راولئ هر ملګري په سر تاسو ته 8 ډیمونډ کوین درکوي. ما ته هم دوستان تاسو کتلی شئ همدغه هر ملګري په سر 8 ډیمونډ کوین راکړي دي او دغه تاسو کولی شئ بیا دوستانو ویډرا کړئ. نو په دې کې خلکو ملګري هم راوستلي دي په زرګونو ډیمونډ کوین ترلاسه کړي دي. دوستانو نوره ویډیو نه اوږدوم، ویډیو چې تر همدې ځایه که ویډیو مې خوښوي لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو په لوی الله مو سپارم.